بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو شفقدر ته یو ځل بیا راغلو. د دې کاکا اواز مونږ تقریبا څه وخت مخکې اوچت کړو او د په هغه پروګرام کې څه ویلو هغه واورئ لږ، که 5000 یو که 10000 یا که دله مونږ یو میخه واخلو چې یو میخه دله واخلو نو بس په هغې به مونږ ګزاره روان وي والله چې بیا به پرې کار سم شي روان شي که خیر وي. خو چې اوس کور سیسټم نه چې اوس خبره عصري چې اسکو هغې ته ناست یو واړم پې اوسېدی د پی خو هم درک نه لګي چې څاروي نه وي نو په څه باندې به کار وشي. دغه چل دی. نو ده دا ویلو چې یاره که ماله تاسو زه لکه کار روزګار نشم کولی، که ماله یو غوا والی یا یو میخه والی نو زه به د هغې پی خرڅوم او خپله ګزاره به کوم. نو الحمدلله زمونږ یوه خور وه یو ورور هغې څه لاس امداد وکړه او ده له مونږ دا غوا واغسته او ورسره دا بچی دی. نو زه انشاءالله تعالی د دغه د کور چې کومه خرچه ده هغه به روانه شي. او زما یو خور ده نو هغې وی چې کله د ده د هغې دوه بچنګو وادي د ده چې کومې دوه لوریانې دي نو انشاءالله تعالی تاسو به ماته وایې هغه به ټول هر څه زه کومه. رور مې ستا خو الحمدلله ستا هغه خواهش پوره شو. دغې چا چې تاسو سره لاس امداد وکړه دې ته څه وایې؟ بس خدای دې ډېر عزت وکړي، زما ډېر خیال وساتو او زما ډېر کار خراب و ما ته وورسي هېڅ هم نو په کور کې او بس دا غوا دا کار به پې زما خدای روان کړي ما به چا کار هم نه کو او زما ډېره زیاته غریبي وه او به دا ډېر ښه ما سره د ده ډېره زیاته ښایسته خبرې کار وشو. بس دا شر دی والله نور ما خبرې زه الله دې وبخښه. قدرمنو دا د کلي ساده خلک دي خبرې نه ورځي خو زه دا دې مبارک شه او انشاءالله تعالی کوشش وکړو چې داسې قسم له خلکو سره ودرېږو. د خپل کیمرامین وسیم جان سره پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.